السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، په افغانستان کې د جینکو تعلیم چې کم د شپږم نه بره دي هغې باندې بند کو تر څلورمه پنځمه پورې. بس لکه مطلب هغه ماشومان به تعلیم کوي او چې کم شپږم نه بره دي نو په هغه زنانو باندې تعلیمونه بند که. نو بیګا داسې پرونه داسې وی چې په سوشل میډیا باندې او په ټیک ټاک باندې ډېر، خو په ټیک ټاک باندې ډېر زیات غوبل دی او افغانین وروڼه دي چې دغه پوسټونه ورکوي. نو دوستانو، یو خبره که درته وکړمه، نو تعلیم داسې شی دی که نه چې دا لکه مطلب چې تعلیم دې نه کړی لکه مړی. تعلیم انسان نه سړی جوړوي او مطلب تا ته به نیغه لار ښي. ته چې په یو لار روان او تعلیم علم دې کړي، سبق دې ویلي، که د قرآن دی او که د مطلب د اسکول دی، تا انسان باندې اسکول سبق او مطلب د قرآن شریف سبق دا هر څه چې هغه وکړي. ولې چې انسان سړی ځان نه جوړوي که نه، نو تعلیم ډېر زبردست شي. ګوره دوستانو، وړومبی خو راځو، تعلیم داسې څیز دی که نه چې د نه سړي نه سړی جوړوي. ته په یو لار روان یې نو تا ته به دا تعلیم هغه ټایم پته ولګي، تا ته به دا نیغه لار ښیي، نیغه لار. بل چې په افغانستان کې اوس دا تعلیم بندوي که نه په زنانو، نو سبا ستا ښځه بیماره شي، خامخا بیماري خو شته او هغه د بال بچي، نو دا زنانه به ته سړي له بوځې که دا ته ښځې له؟ ته ماله د دې جواب راکړه. نو ګوره طالبان چې کوم دي لکه ښه خلک دي، مولین دي، لکه په افغانستان کې ښه امن راوستی دی، خو دغه خبرې صحیح نه ده. افغانستان چې کوم کلاړین دي، محمد نبي شو هغه هم پوسټ کړی دی چې یاره دا تعلیم دې نه بندېږي په زنانو، ولې چې تعلیم اهم شی دی. ورسره رحمان الله ګربز کړی دی، ابراهیم ځدران کړی دی دغه پوسټ، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. نو ډېرو د کرکټ چې کلاړین دي هغې پې هم ډېر خفه دي او پوسټونه یې کړي دي. بل د افغانستان چې کوم افغانین وروڼه دي هغې په ټیک ټاک باندې ډېر زیات پوسټونه کوي، خو په ټیک ټاک باندې فایده نشته. ټیک ټاک خو صرف په د یو څو ملکونو کې دی، په دې پاکستان کې شو، مطلب افغانستان کې شو، بنګلادیش کې شو، دغسې انډیا کې شو. نو ته داسې ویډیو داسې پیجونو له ورکړه که نه، داسې غټ غټ پیجونه چې هغه په یوټیوب کې چینل لري، په انسټاګرام کې چې لکه مطلب هغه غونډه دنیا وګوري، نو ځکه مطلب داسې د بل ملک خلک یې راپاسي او هغه ایکشن واخلي او هغه مطلب غټه سرباله وي، نو دغه تعلیم به په دې ښځو واپس انشاءالله د افغانستان حکومت ته به ووایي چې یاره تاسو د دې ښځو دا تعلیم شروع کړئ. نو موږ خپله هم خفه شوو. بیګا داسې پرونه داسې لکه زه خو خپله ځاني ډېر بیزي وم، خو چې اوس بیګا داسې ما دا ویډیوګانې وکتې ډېر زیات خفه شوم. نو ما ویل چې په دې باندې ویډیو جوړه کړو، په یوټیوب کې یې هم ورکړو. نو ویډیو مخې ته خپلو ملګرو سره شیر کړئ او ما تاسو ته بیا وویلې چې تعلیم زبردست شی دی. لکه مطلب داسې تعلیم چې وکړې نو ته به په یو لار روان یې او تا ته به نیغه لار ښیي. بل چې ستا زنانه بیماره یي او ته سړي له بوځې که ښځې له بوځې، یار دا ډېره د شرم خبره وي. نو چې په یو ملک کې ګورئ تعلیم نه، هغه ملک ګورئ دوستانو ترقي نه کوي. دا مې واورئ. نو دعا کوئ د خپل ملک دپاره، افغانستان دپاره، چې خدای پاک دغه مسله حل کړي او تعلیم پکې شروع شي او نورې مسایل هم دي، خدای دې د پاکستان او د افغانستان ملګری شي، خدای دې پرې ښه وختونه راولي، ښه حکومت دې پرې خدای پاک راولي چې تعلیمونه هم ښه شي او ورسره نور ملک کې امن هم راشي. دوستانو، دغه یو شارټ غوندې ویډیو وه، مخې ته یې خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.